अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तासु गोरे अबासिन खबर ज़ेम शाहिद जान ज़ेब द खबर सर टेकी द जंग बंदे लफ्जुन ना बावजूद द इसराइल जुल्मुन रवान दी नहा फ़लस्तीनियान शहीदान शुअल द पोजीशन था द फरवरी पर मियास की द एपीसी रगुतलु बानी गौर द खबर तफसील द जंग बंदे लफ्जुन ना बावजूद द इसराइल जुल्मुन रवान दी नहा फ़लस्तीनियान शहीदान शुअल द जंग बंदी लफ्जुन ना बावजूद द इसराइली फ़ौज हमले जारी दी د جنین په ښار کې په تازه عملیاتو کې 9 فلسطینیان شهیدان شوي او 15 نور زخمیان دي. د برنه خبرو سرچینو له مخې اسرائیلي پوځ د هلیکاپټر په مرسته د جنین په ښار حمله وکړه. د اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو دې حملې ته هم پوځي اپریشن وبیلو. دا عملیات په داسې وخت کې وشول کله چې د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ د فلسطینیانو کلو باندې حملې کوونکي اسرائیلي آبادکارانو باندې بندیزونه ختمولو اعلان وکړ. نتنیاهو دا حمله د جنګیالو په خلاف د نوي کاروایانو برخه وګرځوله. د فلسطیني وزارت صحت په وینا د حملې کې 9 کسان شهیدان شوي، 15 نور زخمیان دي. یو هفتې مخکې هم په جنین د اسرائیلو د هوایي بریدو د وجې 3 فلسطینیان شهیدان، درجنو زیات زخمیان شوي وو. نتنیاهو ویل چې اسرائیل به د ایران ملاتړ لرونکو ډلو په خلاف عملیات جاري ساتي، که هغه په غزه، لبنان، شام یا د مغربي غاړې په علاقه کې وي. د اپوزیشن اتحاد د فروری په میاشت کې د اے پی سی راغوښتلو باندې غور. د اپوزیشن پارټیانو ګرینډ الاینس د فروری په میاشت کې د آل پارټي کانفرنس اے پی سی راغوښتلو په اړه غور شروع کړی چې په دې کې به سیاسي، اقتصادي، آئیني او سکیورټي چارو باندې بحث وشي. سرچینو له مخې د اپوزیشن مشران به په دې خبري صورت باندې زور کوي چې د اوسني مشکلاتو د حل لپاره ټول جمهوري قوتونه په یو مشترکه پلیټفارم کې راټول شي. د دې غونډې هدف د آئین بالادستي، قانون حکمرانی بیا بحالي ده. په کانفرنس کې به وکیلان، د تعلیم ماهران، بزرګان، د سیول سوسایټي غاړې او د نورو برخو نمایندګان راغوښتل کیږي. اپوزیشن اتحاد به د حکومت د غلطو پالیسیانو د وجه رامخته شوي بحرانونو جایزه واخلي او د مشکلاتو د حل لپاره خپل تجویزونه وړاندې کړي. سرچینې دا هم وایي چې د اپوزیشن اتحاد د مختلفو جماعتونو مشرانو سره رابطې نیولې دي. د پیپلز پارټۍ پخوانی سینټر مصطفی نواز کوکر سره په ملاقات کې د اے بي سي پر راغوښتلو مشوره وشوه. سربیرې پر دې اتحاد پلان لري چې پی ټي آی پخوانی مشر فواد چودھری سره هم رابطه وکړي ترڅو هغه اتحاد ته شامله کړي. چونکې فواد چودھری د پی ټي آی ته د بیرته تلو په اړه فیصله نه ده شوې، نو د هغه د اپوزیشن اتحاد سره د شاملېدو امکانات شته. داسې مزید اپډیټس لپاره اباسین خبر لایک او سبسکرایب ضرور کوئ.